په افغانستان کې کروندګرو د کوکنارو کاروبار او کښت په داسې حال کې زیات کړی چې ورسره پیسې ختمې شوي. دا د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ ده چې پکې د کوکنارو فصل ولاړ دی. دا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ده، خو کروندګر په غیر قانوني توګه کوکنار کري. دا تریاک چې موږ کرو دا مجبوري څه کرو نه دی چې مجبور نه یو دا تریاک موږ نه کرو. ښه دا تریاک په دې خاطر باندې کرل چې دلته فابریکې نشته، وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضي ده او لږې درېږي چې نو دا موږ د دې څه چاره نه لرو چې موږ تریاک ونه کرو. که دلته موږ ته فابریکې فعاله سي او حکومت موږ سره کومکونه وکړي نو دا موږ نه کرو. په افغانستان کې د کوکنارو کار یو له مهمو سرچینو ګڼل کیږي چې په نړۍ کې د هیروینو غیر قانوني رصد کې کارول کیږي. طالبان له دې زیاته ګټه پورته کوي. د افیمو کاروبار د پراخ کچ درغلیو سبب جوړ شوی. بزګران هڅول شوي چې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت وکړي. د کوکنارو د ناروا کښت د کرکیلې د مخنیوي په موخه کندهار ولایتي ادارې د کرهڼې ریاست سره په همکارۍ باندې پر ځینو پالیسیو باندې کار کړی ترڅو کروندګر په دې باندې قانع کړو چې دوی د لنډمهاله یا ډېرې تهدیدونکې ګټې پر ځای باندې اوږدمهاله اقتصادي منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې په 2018 کال کې د افغانستان افیمو تر $4 ارب زیات ارزښت درلودو.